ما مه ساروي په سوسو زله به ورځم ما مه ساروي په سوسو زله به ورځم یاران به وي په تمه تر محفله به ورځم د ژوند ازغنې لارې که هر څو مې په تقدیر وي مزل به پې کومه تر منزله به ورځم ملګرو په ما دومره مینه سله کوئ تاسو اخر به خاور کېږم تر اجله به ورځم د خیال په باغچه مې هغه ښکلې بیا ورېږي چې نن نوي فیاضه وایه کله به ورځم چې نن نوي فیاضه وایه کله به ورځم ګرانو کتونکو د خوږ ژبې شاعر فیاض الله فیضي صاحب کتاب مزلونه منزلونه مارکیټ ته راورسېدو هم نن د خپل نږدې د کتابونو د دوکان نه ترلاسه کړئ وایي زه د نوي کل زلمی یم له ټوپکه امان غواړم زه د نوي کل زلمی یم له ټوپکه امان غواړم یو قلم راله پکار دی بل کتاب ته ضرورت دی د پښتو د روایاتو حجره بیا مې سنګار کړې خو مانګې ستار به غواړي هم رباب ته ضرورت دی د لویۍ او تکبر نه پاک عجز خویه خوش آوازه او د پښتو ادب په میدان کې وتلی شاعر فیاض الله فیضي صاحب کتاب مزلونه منزلونه وای مور مې ویل خدای دې باچا کړه خو باچا دې نشم مور مې ویل خدای دې باچا کړه خو باچا دې نشم ګینې نو بیا خو دشمنان د وطن نه پرېږدمه د عجزۍ ریښې ریښې جامې په غاړه لرم د تکبر شاهي لباس مې په تن نه پرېږدمه هاي مسافرې بلا دي واخلم زه دې مړه کړمه خپله خوږه خاوره خپل اختیار دي رانه یوړلو وخته د ژوندون رنګین بهار دي رانه یوړلو درنو کتونکو په خپله غریبۍ کې د کتاب چاپ کول یو ډیر ګران کار دی خو د خپل قام او د پښتو ژبې لپاره دا قرباني فیاض الله فیضي صاحب هم ورکړه وای زما جونګړه یا چوپال او ستا راتګ جانانا زما جونګړه یا چوپال او ستا راتګ جانانا زما د پاره دا اعزاز عجیبه غونتې دی منم د هر شاعر وي ځان له یو ځانګړی مقام خو د فیضي د خیال پرواز عجیبه غونتې دی فیاض الله فیضي په خپله شاعرۍ په پښتنو کې جذبې بیداروي او د پښتون غلط تصویر پیش کوونکو فنکارانو سره د قلم جنگ کوي وای کله چې سینه کې د همت جذبې بیدارې شي بیا په جګو غرونو کې هم لاره سړی وباسي دا د څه چل وکړو تا د فن په سر سودا وکړه تا خو چې د کلي نه فنکار سړی وباسي د فیاض الله فیضي په کتاب کې به تاسو لولئ د بعضې خلکو یو تریخ حقیقت وای دوه رنګه دي بدرنګه دي بدکار کوي دا خلک ښکاره به د صفت او پټ غزار کوي دا خلک ملګري د باطل دي بس په دغه مې خوښ نه دي د حق هرې خبرې نه انکار کوي دا خلک ګرانو کتونکو اخیستل مه هېروئ د پښتو معیاري شاعرۍ یو لازواله ډالۍ د فیاض الله فیضي کتاب مزلونه منزلونه وای لټون کې د منزل یم لا په لاره وتې نه یم زه اوس هم لا د وخت د خنډو خاره وتې نه یم فیضي یمه په قدر او قیمت د شعر پوهېږم دا ځکه د لفظونو له معیاره وتې نه یم